اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. دا حدیث شریف شروع دی امر بالمعروف اور نهی عن المنکر، یعنی خط طرف ته ربلنو کې امر کول اور دی بدونه منی کولو کې نهی کول، دی ګناه نه څوک منی کول اور خط طرف ته دعوت ور کول. نو امر د سوي چې هغه په زور سره هم کېږي، په لاس سره یا په زبان سره، یا کم از کم زړه کې هغه ته بد ویل. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې اے خلکو تاسو دغه آیت تلاوت کوئ، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. یعنی تاسو خدا آیت تلاوت کوئ چې اے خلکو په تاسو باندې د خپل ځان اصلاح لازم ده، اور کچیر خپل سم وي به نور خلق گمراه وي نو تا ته نقصان څوک نشي در کولای. که خپل سم وي اور نور خلق سم نوي نو تا ته څوک نقصان نشي در کولای. خو ای خلکو تاسو د خپل ځان اصلاح چې د هغه وکي. نو دین ځنه خلق چې دی هغه چې بس مونږ به د بلچا اصلاح نه کوو، د بلچا اصلاح کوشش به نه کوو، بلکې صرف د خپل ځان اصلاح چې د هغه به کوشش کوو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې تاسو دغه آیت تلاوت کوئ اور تاسو نه دغه مطلب اخلي خودي، دا مطلب نه دی چې د خپل ځان اصلاح کوه د نور فکر مکوه، دی آیت دا مطلب نه دی، بلکې ما د نبی علی سلام نه اوریدلی دی ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده. کچیر تاسو یو ظالم ګوري چې هغه ظلم کوي اور تاسو هغه د لاس نه روان نه نیسئ، نو قریب ده چې الله په تاسو باندې عام عذاب راولي د خپل طرف نه. نو معلومه څه شوله کدی تا خپل اصلاح شي ته نور خلق هم د ګناه نه مانی کوي. اور بل نسائی شریف کې دا غدی چې ما د نبی علی سلام نه اوریدل دي چې کله یو قوم ګناه وګوري اور دوی هغه ګناه نه خلق من نه کی نو په دوی باندې به الله پاک عام عذاب راولي، عذاب چې رسی هغه به عام وي. نو دی حدیث دی آیتنا مراد شه دی چې صرف د خپل ځان اصلاح نه ده، یا نور اصلاح د نور ولا کوشش هم پکار دی. اور د بل حدیث شریف ته ډیر بهترین دی کې الله پاک هر چاته یعنی جنت چې ده هر څو ګټلای شي. اور بل کې څنګه موږ تاسو دا خبره وورو چې جنت ته دا شکر دی چې والی یار نه دی، که جنت ته صرف والی یار لاړه وای نو ډیره مشکله بوي. مثال کې صرف د علم لیر لاړه وای نو د کوم خلق چې بے علم دي هغه ټول به جهنم ته تللی. که جنت ته صرف جهاد لیر لاړه وای نو د کوم خلق جهاد نه کوي هغه به څه کوي. که صرف تبلیغ لیر لاړه وای څوک چې نه کوي هغه به څه کوي. صرف سخاوت لیر لاړه وای نور نه وای نو څوک غریبان دي هغه به څه کولای. نه جنت ته بشمار لیر لاړې دي. اوس دی حدیث شریف کې تاسو خو سوچ ته وکئ. حضرت ابو کثیر الصحیمی رضی الله تعالی هغه د خپل پلار نه روایت کوي چې ما د حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ نه تپوس وکړلو دلنی علی عمل اذا عمل العبد به دخل الجنه. ای ابو ذر ما ته دس عمل وخیا چې کله یو انسان هغه عمل وکړي دی هغه عمل دی وجنه جنت ته داخليږي. نو حضرت ابو ذر فرمایي چې د دې شی باره کې ما د نبی علیہ السلام نه تپوس کړی دی. لکه حضرت شیخ زکریا رحمت الله علیه هغه بویل چې روز کله دای بو مکی مکرمه کې یو طواف به حضرت ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنہ طرف نه کولو. حضرت ابو امامه باهلی دا یو صحابي دی. نو حضرت شیخ زکریا سے بو دی صحابي طرف نه روزانه به یو طواف کولو او ثواب دی صحابي په سبا خلو ویلې چې دی صحابي په مونږ باندې یو لو احسان کړی دی. هغه کوم دی چې حضرت ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته فرمایي چې یا رسول الله ته چې کومې دعاګانې غواړي دا خدام را ډېرې دي مونږ ته ځنه یاد شي یاد نشي. یو داسې دعا را توخه چې هغه کې تا ټولې دعاګانې شامل شي. چې نبی علیہ السلام فرمایي چې کله ته دغه دعا وکې
یعنی اللهم انی اسألک هم ویلی شي، نسألک هم ویلی شي. اللهم انی اسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی الله علیه وسلم ونعوذ بک یا واعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک محمد صلی الله علیه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. نو چا چې دغه دعا تیر کړله، څومره چې نبی علیہ السلام دعاګانې وخت دي هغه ټول دي وغوښتلې، اور کوم شیانو نه پناه غوښتي د هغه ټولو شیانو نه پناه راغله. دې معنا څه ده؟ اللهم انی اسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی الله علیه وسلم، یعنی یا الله زه د تا نه هغه خیر ولا سوال کوم چې کوم خیر د تا نه نبی علیہ السلام غوښته دی. واعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک محمد صلی الله علیه وسلم، اور د هغه شر نه یا الله ز پناه غواړم چې کوم شر نه نبی علیہ السلام پناه غوښتي ده. وانت المستعان، اور یا الله د تا نه مدد غوښتل شي. وعليك البلاغ، اور پتا بن یا الله د دې ولا پورا کول دي رسول دي. ولا حول ولا قوة الا بالله، اور دغه طاقت دی بل هیڅ چا نشته صرف دی الله سره دی. نه چې دغه شی ذکر یا رحمت الله علی دې صحابي طرف نه به روزانه طواف کول یو چې دی په امت باندې یو لوی احسان کړی دی. نو صحابه کرامو زنه داسې سوالونه د نبی علیہ السلام نه کړي دي چې ټول امت ته پر مسله ډیره اسانه کړي ده. نو دغه وی ته فرمایي چې ما ته داسې عمل وخه ای ابو ذر چې ما د پر هغه عمل انسان چې کله وکي جنت ته داخل شي. حضرت ابو ذر وی ته فرمایي دی باره کې ما د نبی علیہ السلام ته تپوس کړی دی، وی چې نبی علیہ السلام نو تپوس وکړه چې کوم عمل دی چې هغې د وجې نه انسان جنت ته داخلېدلی شي. وی چې نبی علیہ السلام فرمایي تؤمن بالله والیوم الاخر، په الله اور په ورځ آخرت باندې ایمان راوړل. ما وی ته فرمایي چې یا رسول الله بالکل ایمان خو ټیک دی، خو د ایمان سره عمل خو به هم کوي کنه، د ایمان سره عمل کول دا هم ضروری دي، ځکه قرآن کې ایمان سره نیک اعمال هم رغلی دي. نو عمل کوم دی؟ نو نبی علیہ السلام ته فرمایي چې کوم عمل دی وجنه انسان جنت ته داخليږي، اول شرط خو ګوره ایمان دی، اور دویم چې بل دا طریقه هم ده چې کوم رزق کوم شای ته الله در کړی وي هغه د الله په لار کې خلکو ته ور کول. دی کې ګوره رزق هم راغللو، دی کې علم هم راغللو، دی کې هر یو نیکی چې امت سره کوي هغه ټوله پکې راغله. نو دغه صحابیو ته فرمایي چې یا رسول الله که یو سړی په خپل باندې فقیر وي چاته تصور کولای نشي، بیا نبی علیہ السلام ته فرمایي چې امر بالمعروف نهي عن المنکر د کوي دا به جنت ته داخليږي، خط طرف ته ربلل کوي د بدونه د منی کول کوي. نو دغه صحابیو ته فرمایي چې یا رسول الله که یو سړی کمزور دی دا نشي کولای، بیا امر بالمعروف اور نهي عن المنکر نشي کولای، بیا به سکیږي. نو د ځکه نبی علیہ السلام ته فرمایي چې بیا کم از کم دی بل چا سره د امداد کوي، یعنی چا اوس یو سړی د هغې سره لاس خورول، امداد وی سره کول، بوج وی سره کول، یو کور جوړوي، مسجد جوړوي، هغې سره مزدوري کول، چا سره لاس خورول، مدد کول، دغه د کوي. نو صحابیو ته فرمایي چې یا رسول الله که یو سړی دا نشي کولی بیا خپله باندې کمزوری دی، نو دای ته فرمایي چې چا باندې ظلم کېږي د هغې مدد کوه، چا باندې ظلم کېږي د هغې مدد کول. نو دای ته فرمایي چې یا رسول الله که یو سړی کمزوری وي د چا مدد نشي کولی مظلوم ولا، بیا نبی علیہ السلام ته فرمایي چې کچېرې داسې وي چې د تا ملګري سره هیڅ د خیر ولا کار نشته دی، یو څن په دې کې یو کار نشي کولی، یعنی غریب دی مال نشي ور کولی، امر بالمعروف نهي عن المنکر نشي کولی، اور دی چا سره امداد نشي کولی، جنی امداد اور مظلوم مدد نشي کولی، چې کدا هیڅ نشي کولی کم از کم خلکو ته د تکلیف نه ور کوي، خلکو د تکلیف نه ورکوي، نو په دې باندې خو هیڅ خرچا نه کیږي. چې ما وی ته فرمایي چې یا رسول الله اذا فعل ذلك دخل الجنه، که یو سړی دغه کار وکي جنت ته به داخليږي. نبی علیہ السلام سوي ته فرمایي دا حدیث مونږ تاسو زدا کو، لکه مونږ چې دا خبر ز خپل مدرسې کې طلبه کرام چې وي نو زه هغې ته خبره کوم چې تاسو د ذهن خو وسیع ساتئ، صرف دا نه چې وا عقیدات زده کړي ته هر چاته غلط یې چې نه بریلان غلط دي یا وهابیان غلط دي یا مثال کې پنځپیران داسې دي یا داسې دي، نه ته کم از کم قرآن و حدیث دا کا، اور تا ته به خپله پته ولګي چې ګوره دا دوی چې څه کارونه کې دا په قرآن و حدیث کې شته که نشته دي. نو چا باندې د کفر یی چې رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه فرمایي چې د چا علم څومره زیاتیږي د هغې اعتراضات به دومره کم وي،
چا چې علم څومره زیات وي هغه اعتراضات به کم وي د خل اعتراضونه چې کوي د سختۍ چې کوي د فتوی چې زنه په وړي خبرې باندې هغه ته یو روایت معلومي بل ورته نه معلوم په خپل خبرې باندې ټینګ مضبوط وی لاړ وي ایوا خبره اوریدلی بل نه وی اوریدلی نه ذهن خو وسیع ګرځول پکار دي هر مسلمان دی پر پزړه کې دا ګرځوا چې ان شاء الله دا په نجات باندې ده نو ته فرمی نبی علی د صحابیو ته فرمی چې یا رسول الله دغه عمل چې وکي د جنت ته داخل شي چاته تکلیف نه ور کوي نبی علی سلام ته فرمی ما من مسلم يفعل خصله من هؤلاء کوم یو مؤمن چې په دې پاسه کارونه کې کوم یو کار وکړلو الا اخذت بيده نو دغه خپل عمل به د انسان په لاس باندې رواني سي حتی تدخله الجنه چې د جنت ته داخل کی په دې پاسه کارونه کې کوم یو کار وکړلو نو د عمل به دا سړی رنيسي او جنت ته به داخلوي څومره اسانه ده نو که یو سړی هیڅ نشي کولای ما په هغه کس باندې رشک ډیر سي چې هغه په دنیا کې د ژوندۍ تیروي چې هغه نه څوک خفا نه وي ځکه چې دا بهترین انسان دی چې په دنیا کې څوک زنه خفا نه وي څوک ویل ټکولې نه وي ځکه چې حدیث شریف کې راسي چې ما امت ولا مفلس ما امت ولا غریب هغه دی چې هغه سره بډېر نه کوي خو په دنیا کې چاته زیړه کول څوک ویل چا په غیبت کول چغل خوري کول دا شیان کول نو دا ټول نه کوي د دینه واخستل شي سره بده سره ګناهونه پاتې شي چې اصل مفلس غریب چې د هغه ادا دی نو د سړی ژوندۍ تیر کې چې کم از کم په دنیا کې څوک په نه حق باندې زنه خفا نشي اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې نبی علیہ السلام فرمایل چې کله دی ما ولا امت خلق وګوري چې هغه ظلم کوي اور دوی یعنی یو ظالم دی وکتلو چې هغه ظلم کوي اور دای صرف ظالم ته وایي چې ای ظالمه دای صرف یعنی دای اذا رأيت امتي تهاب ان يقول للظالم يا ظالم فقد ودع منهم یعنی صرف چې یو ظالم ته ظالم نه وایي دی کې دا فرمایي چې जब तुम मेरी उम्मत के लोगों को देखे कि वो ज़ालिम को जुल्म से रोकने के लिए ए ज़ालिम कह कर पुकारने से भी डरे ऐसो का साथ छोड़ दो यानी कि ज़ालिम तदा नशी वेले چې ए ظالم چې د خلکو ملګرتیا پرېږ دوا ما په امت کې چې د خلک وګوري چې ظالم تدا نه یي چې ای ظالمه چې د هغه خلکو ملګرتیا چې د هغه پرېږ دوا نو مونږ تاسو کم از کم کدا نه وي ظالمانو ولا سات خو مې ورکوي ظالمانو ملګرتیا چې د هغه بونه کو نو کوم خلک په علاقې کې ګوري چې هغه ظلم زیاتای کوي د هغه ملګرتیا نه د بکار خاص کر دغه اوټو نه دي نو په دې اوټونو کې اگر کا یعنی څوک بوسي چا بوسنیت وي خود سه کسته ورکوا چې هغه المنز او دس کوون کوي د هغه تعلق د سه پلټي سره وي چې هغه پلټي ولا مشران نیک خلک دي منځګزار خلک دي اوس پورې د هغه په مشرانو باندې زنا ثابت نشول اغلا ثابت نشول شراب ثابت نشول اور نور چې کوم د هغه باندې کرپشن ثابت نشول کم از کم 10 کسانو ته داوی چې سړی سره ملګرتیا کوي اور چې نوی سبا ایش اشرت بدوی کوي ظلم زیاتای بدوی کوي جوړ شوی و د مونږ تاسو پورټونو بنوي دي کې و د مونږ تاسو حساب وي سراوي نو د نیک خلکو ملګرتیا کول اور بل حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې ما تخپل خلیل یعنی خپل دوست وصیت کړی دی د سو خیر پکارونو باندې اور ما ته دا وصیت کړی دی چې صرف یعنی د الله ولا چې کوم کارونه دي په هغه کې د چا ملامتیا پروا مسته دا د صحابه ول ډیر عجیبه شانو ولا يخافون لومه لائم چې کوم ځکه د الله رسول حکم به به چا ملامتیا پروا به نستل چې خلق بوسي اور مونږ تاسو نن سبا د ډیرو نیکو کارونو نو وساري تشي دی وجنه چې به خلق بوسي کمړی کې میدار رواج و نکړلو کوده کې میدار رواج و نکړلو نو خلق بوسي اور ماته چې نبی علی السلام دا وصیت کړی دی چې د الله په حکم کې به چا ملامتیا پروا به نستي اور بلی ماته وصیت کړی دی چې تب حق خبره کوي اگر که هغه ترخه ویل نه وي اگر که هغه ترخه ویل نه وي هغه بو کوي اور بل دا ډېر بهترین حدیث دی عن عرس ابن عمیرة الکندی رضی الله تعالی روایت دی چې نبی علیہ السلام فرمایل چې کله کوم ځای کې ګناه کیږي په وی ځمکه باندې اور ته په هغه ځای کې موجود یې خو د مجبورۍ وجې نه ته په هغه ځای کې گرفتاری وتلی نشي خو ته دا نه پسند کوي چې دا ګناه ده نه کیږي یی چې اگر که ته موجود یې خو بیا هم ته په هغه ځای کې نه یې موجود
تا ته به الله پاک هغه ګناه نه لیکي. اور چې کوم ځای کې یو ګناه کیږي اور ته په هغه ځای کې شتا نه خو زړه کې دی چې کاش زه پکې موجود وای، نو که ته پکې نه خو ګوره په ګناه کې د هغوی سره شامل شولې. نو کله کله انسان داسې ځای کې ګیر شي چې د هغه ځای نه وتلی نه شي، نو کوم ګناه چې کیږي په هغې کې شرکت مه کوه. اگر که هغه ځای کې ته موجود وي نو بیا امید دی چې دغه سړی الله پاک به د دې یعنی ګناه نه چې دی هغه بچ کوي. خو چې کوم ځای کې ګناهونه موجود دي ته پکې نشته یې، بیا زړه کې دا تمنا مه کوه چې کاش دی محفل کې خو زه هم وای، ځکه چې که دا دې وویلل نو ته پکې شریک شولې په ګناه کې اور بدن دې سره نه دی شریک. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې اسلام څه شي دی چې د الله عبادت کول اور د الله سره شرک نه کول، المنز ادا کول اور زکات ور کول، د رمضان شریف ول روزې نیول، حج د بیت الله شریف کول، امر بالمعروف اور نهي عن المنکر کول. اور بیا ته فرمایي چې په دې شیانو کې چا چې یو شی هم کم کړلو، په دې شیانو کې چا چې یو شی هم کم، بل اخري چې کوم دی خپل کور ولو ته یعنی سلام کول، المنز، روزه، زکات، حج، امر بالمعروف نهي عن المنکر اور خپل کور ولو باندې سلام کول. ای چا چې په دې کې یو شی هم کم کړلو نو ای چې خای چې چا په دې کې یو شی هم کم کړلو چې هغه خپل اسلام ته خپل سټ ور واړو، نه خپل سټي هغه ته وخدلو. ومن ترکهن فقد ول الاسلام ظهره، یعنی دی اسلام ته خپل سټ چې د هغه ور واړولو. چا چې په دې شیانو کې یو اعمال چې یو عمل هم پرېږدولو اور هغه د اسلام ول یو حصہ چې د هغه پرېږدوله. اخري دوه درې حدیثونه دي، یو خو د حضرت عائشه ولدی چې نبی علیہ السلام کور ته راغللو اور ما د هغه مخ مبارک وکتل چې ست تغیر د یعنی خفا دی غبراو دی، چې نبی علیہ السلام او دس وکړلو چا سره خبرې و نکړلې اور مسجد ته لاړلو. زه د حجرې ولا نه کوم د کوټې ولا دیوال زه په هغه پورې وی تودرې د ما د نبی علیہ السلام خبرې اوریدلې اور نبی علیہ السلام منبر باندې کېنستلو د الله حمد بیان کړلو، ثنا بیان کړله اور به او فرمایل چې الله پاک فرمایي، نبی علیہ السلام و فرمایل چې اے خلکو الله پاک فرمایي تاسو امر بالمعروف کوئ اور نهي عن المنکر کوئ. قبل ان تدعوا فلا اجيب لكم، مخکې د دینه چې تاسو به دعاګانې کوئ الله به قبلوینه، اور تاسو به سوال کوئ الله به هغه شی نه در کوي، اور تاسو به د ما نه مدد غواړئ اور زه به د تاسو ولا مدد نه کوم. چې نورې خبرې و نکړل بس د منبر مبارک نه هغه راکوش شولو. اور بل حضرت ابن عباس نه روایت ته چې نبی علیہ السلام فرمایي چې هغه کس په مونږ کې نه دی چې د مونږ په مشومان باندې یعنی رحم نه کوي اور د مونږ مشرانو ولا عزت احترام نه کوي اور امر بالمعروف نه کوي، نهي عن المنکر نه کوي، د جدا د مونږ په امت کې نه دی. الله دا عمل کولو توفیق را نصیب کی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله.